یاره عثمانه د کوټې د پراپرټي کاروبار ډېر ولاړ دی او تباه دی ځوانه بیخي ډېر کار ولاړ دی د کوټې پراپرټي ډېره خرابه ده الله دې ګراک راولي وروره تباه سوي یو الله مالک دی وروره خیر السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شه ځوانه کښېنه څنګه یې ځوانه شکر دی ځوانه زما یو کور وای په صحیح معنا ښه ځای راغلی ډېر زبردست ځای راغلی 5 کور په لمو چوک کې ولاړ دي ډېر ښه ځایونه دي 3 په تارو چوک کې دي بیخي بهترینه ځای دي او یو په نوي کلي کې پر تا جوړ کور دی په ټیک ټوک کې به دې اورېدلې مې وای اوبه یې ماندله ځي دومره ښه کور دی باترومان اوبه یې ډایرکټ ماندله ځي ځوانه زه یې رانیسم نه ښه په ګروي غواړې یاره په ګروي خو ډېره غټه مسله ده یاره ډېره مشکلات به یو ځای پیدا کړي که نه نشي پیدا کولی ځوانه زه په ګریوي هم نه غواړم ارے کہنا کیا چاہتے ہو ښه په کرایه غواړې ته یې ګلاس اوبه ډکې که په کرایه باندې خو ځوانه کورونه به ډېر مشکلات پیدا کېږي د افغانستان مسافر ګرده راماتې وروره په ډېر مشکلات به کور پیدا کړي په کرایه نشي پیدا کولی ځوانه په کرایه نه غواړم ښه نو ځای خرڅه یاره کاروبارونه ډېر ولاړ دي وروره ما ته خپله 15-16 ځای ولاړ دي نه خرڅېږي وای نشي خرڅولی وروره دا به ډېر مشکلات ستا دپاره ورور نه زه رانیسم نه خرڅوم ما د پلانکي کور وخت زه دا کور پوښتنه کوم دا اوبه دې واخله تا پر موږ د فالتوګانو خیال دي واره کاروبار نشته بیا ته را روانې د خلکو پوښتنې کوې ولاړ شه پرپټي له راغلی خبرې کوې ورته खत्म बाय बाय टाटा کور مې په میزان چوک کې ولاړ دي او یو کور په تا بیخي ډېر ښه جوړ دی په نوې اډه کې دی خاص په راځه بس پر دغه ځای باندې برته دغه ځای چالو ورشه اوبه مه ورکوه یاره واره پړه یاره خو ته هم درته ولګوله مال پر درېیم واره د اوبو به درته وایم زاغ واقع خطا هذا سيرت ده تشيلسي ده زمان كور ترتا جلاس بار تيارو عملت ليتو ذا یو اوبه مه ورکوه دا ساته یاره زه درته وایم یو ګلاس اوبه ورکه بیا یې ورکه په نوي کلي کې یو کور دی په ټیکټوک کې به دې اورېدلي مې وایي اوبه یې ګردي ماندله ځي د هغو باترومان اوبه ګردي باتروم له ځي خو یاره بس زما کور د هغو باترومان اوبه ګردي باتروم له ځي تا څه ووایې زه تا ته اوس څه ووایم مختاره تو غلط سولې نو د هغو باترومان اوبه ګردي باتروم له ځي هغه باترومان اوبه ګردي ماندله ځي نو یا ځوانه زه سره یې نه رانیسم په ګریوي یې غواړې دا اشتاق